به تاسو یو لنډه فلسفه ووایم. د طالبانو ماسې کله چې د ډاکټر نجیب حکومت سقوط سو، د رباني حکومت راغی، دولت اسلامي په نوم غلا شروع سوه، قحطي شروع سوه، قتل شروع سو، تجاوزونه شروع سول، تباهي شروع سوه، بربادي شروع سوه، وژنې شروع سوې او بالاخره مکمل د ډاکټر نجیب اردو کباړ کېدل او خرڅېدل او دومره فقر بېچارهګي وه چې د حد نه ډېره. دلته بالاخره خلک مجبوره سول په مسجدونو کې، په مدرسو کې، دغه قندارو، هلمندو، دغه ځایانو کې دغه افغانان راپورته سول، وایي دا خو نه شو زغملی. خو بالاخره فتوا یې ورکړه، یو ډله جوړه کړه په نوم د طالب راننوته، وروره بله ټول خلک چکچکې، هی هی، واوا او نالې. خو لومړنۍ دوره څه رقم وه؟ لومړنۍ دوره کې موبایل نه و، لومړنۍ دوره کې ټیک ټاک نه و، لومړنۍ دوره کې فیسبوک نه و، لومړنۍ دوره کې وروره ګله دا شیان پښتنو بیخي پېژندل نه، افغانان نه پېژندل. هغه شورای نظاریان، هغه جماعتان لکه اوس چې راغلي دي، عین شکل راغلل اروپا ته، وروره ګله امریکا ته، د نورو هېوادونو ته، دلته پارلمانونو ته وویلې که طالب مثال سر زن ما تجاوز کرده، وی طالب برادر وحشی است، وی طالب قتل میکنه، طالب زور میزن، طالب زن زانیت است، طالب فلان است، طالب فلان است، طالب فلان است، طالب فلان است. دغه ناتو غوګونه د سیو پړسول، سرونه د سیو پړسول. دغه طالب د سیو ته ماری پکړو لکه ماته سي ماری پکړو. مونږ ته دغه جمهوریت کې د طالب د سي ماری پکړو، سي خود د سي زناور ماری پکړو، سي وحشي ماری پکړو. دغه د لاس بيخي دغه تیاری پر خلک وته ونه خطل منډه کړو. طالب مونږ خوري دغه سي په لومړی دوره کې د طالبان ماری پکړو. الته خراساني نه واخس نه وو، اروپاوالو او امریکاوالو د خلکو د څه فکر کوس ریختيان دغه طالب قتلیان شروع کړه، جنایت شروع کړه. خو په حقیقت کې دا خبره نه و. خو ناتو یې راوسته. کله چې ناتو راوستل، وروره ګله د دشت لیلي واقع منځته راغله او بالاخره بمباران وشول. دشت لیلي واقع به زه تاسو ته بیا علیحده لایف شم. بمباران اوس د پښتون چرګې مړ کړه، د پښتون ماشینې مړ کړه، د پښتون څاروی مړ کړه، د پښتون ښځه مړ کړه، د پښتون سپین ږیری مړ کړه. بالاخره د طالبان ګډه وډه سو، ولاړ خپل کار پسې ټول ولاړ ختم سو. کرزی راغی، وروره ګله سمبولیک د کرزي مور چې د پنجشیري د ډېر او بې غیرته، بې حیثیته، بې شرمه او ډېر او بې ناموسه انسان ده. زمونږ تاریخ کې کرزي ډېره تباهي کړې، بیا تاسو اوس هم پوهېږئ. خو کرزی راغی د پښتون په صفته کېنه او سمبولیک. دا کرزی خو د احمد شاه مسعود ترجمان و. لکه کرزی داسې ده لکه دغه قرار د کرزي هغه مفکار داسې دي لکه دغه قمر زمان دغه خلکې ودري. کرزی پښتون نه ده، کرزی د پښتنو په نوم یو غل دی، پرته دی. دا سړی کېناسته، وروره ګله، او دغه قراردادونه چې باید احمدشاه قهرمان ملي شي، باید فهیم و دوستم مارشالان سي، باید وزره جنرالان جوړ سي او پښتنو کې هیڅ جنرال نه وي، هزارګان باید محقق خلیلي او دانش ده. دا ټول په بند کې وسول. خو امضا وسو، خلک راغلل. خلک چې راغلل دوی په کم وخت برو آره حکومت وی از ما پارسیواناست. په جلسه کې خپله مارشال فهیم دا خبره وکړه. کسی که نان ډوډۍ گفت شلیک، لونگی تروریست، پیران تنبان تروریست. کتابونه یې ولیکل، وروره ګله مجلې ولیکلې، لیکنې وکړې، وروره ګله امریکایانو ته به ورکولې منظم شکل. دغه امرالله صالح ته خو تاسو قمندان وایي، هغه وایي افغان وایي. دغه امرالله صالح امیر امنیت شو. ټول کوردینات خارجیانو ته به دوی ورکول. خارجیان بېچارهګان خبر نه ونو. خارجیانو ته به دوی ورکول که مثلا په دغه کلي کې د طالبانو ډله ده، یو خیل بم به داسې راخطا کړو چې دغه کلی به یې داسې بیخ کړي، داسې نیم کړي، داسې بس وغورځېد، داسې بیا نیم کړو. دغه مکمل کله به د منځه لاړ. خو وروره ګله څومره چې کول دا پښتانه قتلیان کړو. هله 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 نو تر کله پښتانه خو نه خلاصېږي. نو د هر اووه بچي اته بچي خو یو تعداد خلک لاړل پاکستان ته مهاجر سو، وتښتېدل، کورونه یې پرېښودل، دغه د بامیانو نه وتښتېدل، د نورو ځایانو نه وتښتېدل، دا هزارګان راغلل، وروره ګله د دوی کورونه ونیول، نور راغلل. نو خو ډېر ظلم شروع شو، تر دې بېحده ظلم شروع شو، بېحده ظلم شروع شو. خو بیا دویم واري طالبان راغلل. اوس او دویم واري طالبان څه رقم راغلل؟ خلکو راوستل. لومړی وار طالبان خلک راوستل او دوم وار طالبان خلک راوستل. د سینې دی چې دوی راغلي. خلک مجبوره سول، یو خپل کور نه یو بچی ورکړه، بل د بل کور نه یو بچی ورکړه، ډله یې جوړه کړه، وروره ګله دویم واري دا خلک را. اوس دویم واري بیا ورته غاښونه شي. خو فضل د خدای چې دا ځل اوس رسنۍ شته او بل دغه طالبانو په خوله کې ژبه پیدا شوې ده، خپل ځان نه دفاع کوي. پخوا د دوی اصول داسې خپل ځان نه دفاع نه کوله. اوس دوی دروغ وایي. هلته وروره ګله
پلاوی ورځي ګوري چې نه قتل سته مثلا هزارګان وایي که ما هزاره راکوشته دلته هدای کوي اوس دغه 15 کالو کې ولټول 1000 مړ سوی نه ده بله ورځ هرات کې وروره بله یو تعداد شیعه مذهب مړه سول پوزې ته وګوره سترګو ته وګوره قوارو ته وګوره زمونږ او تاسو خپله آریان خلک دي آریایان دي د قوارې نه ښکاري که نه خو راغلي دي ولا 1000 کوشته شو په دې 15 کالو کې یو سند نه لري چې 1000 مړ شي اوس یې خارجي ته وایي که 1000 کوشته نه شوی دروغ مې بیا د ماله سند ما خو نه دیدیم خو پخوا له اوله دوره کې باور کوم اوس احمد مسعود راضي وایي سره زنای ما تجاوز وشي امریکایانو خارجیان چې پلاوی بولي چې نه تجاوز نه بل او دلته ځوانان هم ستا د وروره یو تعداد راځي په رسنیو کې دا دروغ دي ما وایي ځان تجاوز نه کوي یعنی اوس ښه ده خو د میډیا به په لاس کې نیسي لکه څنګه د میډیا په زور چې احمد شاه مسعود ملي اتل سو د میډیا په زور د خلک قهرمانان سو د میډیا په زور د خلک مخکې ولاړل عین شکل د میډیا په زور تاسو هر کار کولی شئ میډیا په خپل کنټرول کې ونیسئ ویل شئ تاسو ته وایم ګرانو یارانو دغه ژبه چې زه خبرې ورباندې کوم دغه ژبه په تاسو باندې حق لري دغه خپل قام چې تاسو خپل ځان پورې تړئ چې سبا د جنازه کوي سبا درپسې خیرات کوي سبا د ملاتړ کوي سبا وروره ګله هماغه پسې تړل شوی دغه قام په تا باندې حق لري دغه حق ادا کړه صدقه دې سم دغه حق ادا کړه د خپل ژبې حق م ادا کړه د خپل قام حق م ادا کړه خپل وطن حق م ادا کړه خپل دین حق م ادا کړه د خپل هر ارزښت حق یې دی در باندې دا دین په تا حق لري دا ژبه په تا حق لري څوک به دومره ادا کوي یو موټی څوک به یو لپه ادا کوي څوک به یو غېږه ادا کوي څوک به یو ډېر زیات ادا کوي خو څومره چې زور لري د خپل دین حق م ادا کړه خپل ژبې حق م ادا کړه خپل وطن حق م ادا کړه دا په تا حق لري دا ستا وجیبه ده ستا فریضه ده تا حق دی وروره ګوره چې ته دا کار وکړې هغه پښتون چې خپل ژبې ته کار نه کوي هغه بیخي ماته بیخي د پښتون په نوم یو تور داغ ده هغه پښتون چې خپل قام ورباندې ګران نه وي هغه بیخي د سړي زوی نه ده او دا مسایل ډېر سخت دي یو بل ملاتړ وکړئ قوم پالي زده کوئ قومیت خپل وپېژنئ ارزښت خپل وپېژنئ وروره ګوره خپل ځان چې ونه پېژنې دین نسي پېژندی اوس په خبره پوه شوې خپل ځان دې وپېژنه کله چې زه وایم قوم پال ستا په قوم کې دغه تاجکانو ته وګوره احمد شاه مسعود یو اخواني و برهان الدین رباني یو اخواني و یو افراطي و یعنی ډېر یو کلک دریځی مسلمانو افراطي مسلمانو لطیف پدرام یو کمونست دی هغه بل یو بل تاجک و هغه یو کمونست و بابرک کارمل یو کمونست و خو ام لطیف پدرام سره مینه لري ام بابرک کارمل سره مینه لري او ام خپل ملا سره مولا رباني سره مینه لري مولا احمد شاه مسعود سره مینه لري دې ته وایي هوښیاري خو ته راغلی ولا دا جمهوریتۍ ده دا طالب ده دا سکولا نش پښتون ده وروره ګله داسې خو نه کېږي چې ټول د تا په څېر سي او موږ هر رقم خلکو ته ضرورت لرو همدغسې د پښتنو سیکولرانو حکومت وکئ د پښتنو جمهوریتانو حکومت وکئ د پښتنو طالبان دې حکومت وکړي نو یا نو دا خو حق لري نو داسې خو نه کېږي په یو کور کې یو زوی ملای بل زوی ډاکټري بل زوی انجینري بل زوی وروره ګله مستري نو داسې خو نه کېږي چې ټول یو رقم شي دا خو کور ده نو دې کور کې ملا سته ده باید مینه ورته ورکړي دې کور کې انجینر سته ده باید مینه ورته ورکړي دې کور کې شاید یو د کم لیونی پیدا شي بیخي زه مسلمان نه یم هغې ته مینه ورکړه